او سبا مزړه کزړه پیار خشي زما لالا خوب کې مې چغې کړل ستا نامه مې واغېستله په بل وطن کې مې د خوبه مسافر ویسته زه دې په ژوندون کړم لمبه لمبه یار که د هندو وي ژوندی نه سیزي دا زمونږ د عملونو فیصلې دي هر طرف ته چې انسان په مشکلات دی دلال سیبه دا شعر لیکل آسان دومره دي لکه په چاڼ کې چې اوبه ویسي وایي هغه په ما ځکه مین دی زړګی زما چې ورته سپین دی زما په خپلو خو یقین دی یو لیونی خپل انتظار ته ملامته نه کي یو لیونی درته ټول عمر انتظار وکړو یا زما لالا لالا ته جواب وکړې معلوموزي په مخ سپېړې راکوینا او لالا د مرګه په خوبو د دې ځکه مې هر سړی ډاډا ورټکوینا او زما په جنج پسې روان دی په جنازه کې مې قاتل ورور کې راځي نه او زما لالا ما ته قاریږي ځکه سرخې په شونډو نه کنا پورې کوما او سبا مې زړه کزړه په یارې خشي زما لالا چې سترګې ښکته وګرځوینا او اول په مورا او پلار مین یما جانان وروستو او به حساب کتاب کونا یہ ما د خپل کورا ککورا لارې جارو کړې جانان د بلا پکور کې ستر او مات بنا اے دلی مشپینا کشپینا راتک دی خده خوب پورا شو اوس قصه در تکوما ایک وطمه میں ورکا پسی گرزما او دغه میں نخد جانان وغر کشوم یا علم راشه مات خلاص کئی د جانان ملت تور خامار شو اسمی خوری او داسی ادبار خومی پی نو و خود جانان پسر راکڑل قسمنا اسے کلا گوندی د مینې اظهار وکړو کله غوندې د مینې اظهار وکړو روغه دنیا ده خو که یار پکې دا کار وکړو یو لیونی خپل انتظار ته ملامته نه کې یو لیونی درته ټول عمر انتظار وکړو او داسې عاشق دی چې عاشق ورله راځي او جاړي داسې عاشق دی چې عاشق ورله راځي او جاړي داسې بیمار دی چې تپوس ورله بیمار وکړو که ته رانغلې نو د عشق به راته سر ښکته شي ځکه چې ما خو په خپل عشق باندې ادبار وکړو او دا به یې دوست وي دا مې واوره او ښه دوست به یې وي په دې سړي باندې د شانه چا ګزار وکړو دلته خو کلی دی د زړه خبره چا ونه کړه
دلته خو کلی دی د زړه خبره چا ونه کړه هلته خو ښار و هلته پیغلو خپل اختیار وکړه موږ هم د دې کلي مزاج څه نه څه وپېژندو موږ هم د دې کلي مزاج څه نه څه وپېژندو موږ هم په دې کلي کې څه نه څه روزګار وکړو او خلکه داسې قصه ختمه شوله هیره شوله ښه لکه داسې قصه ختمه شوله هیره شوله بس د منصور د محبت نه د انکار وکړو او د کنان د عمر تنده و ناڅاپه مې اوبو ته لاس کو ما د کنانه د راغلي سړي خپو ته لاس کو پرون دې داسې پارې راکړې چې مې هیره نه کې نن وایې هیره مې که بیا دې سپارو ته لاس کو په خوب کې راشه زه مزدور یم وختي پاسمه په خوب کې راشه زه مزدور یم وختي پاسمه چې هم دمه شمه هم درله دیدن وکمه چې په دې خوار ژوند کې جانانه ستا نامه اخلمه چې په دې خوار ژوند کې جانانه ستا نامه اخلمه لکه اذان چې د سهار په ماسخوتن وکمه ما درته نه ویل چې مونږ ملنګان مچېړه ما درته نه ویل چې مونږ ملنګان مچېړه اوس که دې خوښه وي چې غم دې د کفن وکمه نور دې په عشق کې څومره لاړ شم چې لا زړه دې ښه شي نور دې په عشق کې څومره لاړ شم چې زړه دې ښه شي اکثر په خپل بدن ګمان ستا د بدن وکوم او یا د مسافرۍ دغه شعر مې هم رایادېږي چې دا چا د کوره را بهر کړي دا دې چرته بیایي دا چا د کوره را بهر کړي دا دې چرته بیایي دا یې ته ونیستې جنګ له یې لښکر ویستو خوب کې مې چغې کړلې ستا نامه مې واخیستله خوب کې مې چغې کړلې ستا نامه مې واخیستله په بل وطن کې مې د خوبه مسافر ویستو ما نه خفه کوو خو بس خدای خفه کوو زما کردار زما نه یو سړی خفه کوو او هغې زما په سر باندې د کور رقیب ته ووایي یا خدای دې تا خفه کړي چې تا دی خفه کوو تا ته خو پته وه زما ژوند خوارزار څومره و تا ته خو پته وه زما ژوند خوارزار څومره و خو یو تپوس کومه ستا په ځان اختیار څومره و که پوره شوی وي چې اوس ورله مرهم وکړمه که پوره شوی وي چې اوس ورله مرهم وکړمه زما د زړه د څڅېدلو وینو کار څومره و په مقبره کې یې ځای و او که نه څه دې وکړو هسې زما د ارمانونو په مزار څومره و او که نه یار که پوره شوی وي چې اوس ورله مرهم وکړمه هسې زما د زړه د څڅېدلو وینو کار څومره و او دومره یقین لري د روغ وجود تپوس مې نه کړي دومره یقین لري د روغ وجود تپوس مې نه کړي قاصد ته وایي چې نن څنګه و بیمار څومره و او څومره ناپوهه زمانه رانه پوښتنه کوي څومره ناپوهه زمانه رانه پوښتنه کوي چې هغه څنګه و د اوسني مقدار څومره و ویلې څنګه و ویلې څنګه وې د زړه نه دې وتلې که نه ویلې څنګه و د زړه نه مې دې وتلې که نه منصوره څنګه و د سترګو مې ګزار څنګه و شاب نه به یو کلام واورو د یاد کلارو ته مو زړونه جوړ دي د زړه په کور مو ارمانونه جوړ دي تاسو د امن اذانونه وکړئ زموږ نخترو کې سازونه جوړ دي واه 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 غزل به راشم چې شاد چې د نفرت ځان څه تحفه ویسي نو محبت به ته د څه ویسي که دې زما د ژوند قصه واورېده د اوښکو ډک به دې باڼه ویسي د هغې رنګ به ورته زیړ وتښتي خو که زما ورله نامه ویسي سیوه دا شعر لیکل آسان دومره دي لکه په چاڼ کې چې اوبه ویسي سیوه دا شعر لیکل آسان دومره دي لکه په چاڼ کې چې اوبه ویسي چې د ګلونو ګلدسته ویسي نور به د دې نه څه خواږه ویسي منافقان به ټول دفن وي پکې که د شهاب کاس نه زړه ویسي نو ته سم سړی پړه کول نه ساتې یو څو شعرونه لالا چې دا زړګی چې مې یارانو پسې مات دی د هغه دیدن په ټول کلي کې قات دی او که نه دا زړګی چې مې یارانو پسې مات دی د هغه دیدن په ټول کلي کې قات دی
منم شته ښایسته ملکونه په دنیا کې شته خو ما منلی مې ښایست صرف د سوات دی بیا وایه منم شته ښایسته ملکونه په دنیا کې خو منلی مې ښایست صرف د سوات دی حق حیران یم چې څه به راپېښېږي چې څه به راپېښېږي د یو چا سره مې بیا نن ملاقات دی مسله ده دا زمونږ د عملونو فیصلې دي هر طرف ته چې انسان په مشکلات دی او که دا زمونږ د عملونو فیصلې دي هر طرف ته چې انسان په مشکلات دی د لالچ پګړۍ د هر سړي په سر ده دلته هر سړی مالک د سومانات دی د لالچ پګړۍ د هر سړي په سر ده دلته هر سړی مالک د سومانات دی ای نسیمه ته بیخي د انځر ګلې ستا دیدن خو عجیبه غونته سوغات دی ما ته داسې شعرونه رایاد کړه یاره چې ته نوره مات یمه چې مات یمه نه څه شومه شته یار کې مې رات یمه نه څه شومه ګوره بزرګان مې راګیر کړي دي ګوره بزرګان مې راګیر کړي دي زه د کنعان قات یمه نه څه شوم هر څومره کشتون مې په کعبه کې دی لات یمه منات یمه نه څه شوم زه د چا حالاتو ته کتی نه شم زه د چا حالات یمه نه څه شوم او زه د چا د ټول عبادت نه شومه ستا د یو رکات شومه نه څه شوم ها یو څو ټپیزې دي لالا او راغلی ما پسې بلا ده زمانه شوې څه خطا ده دا فلسفه د کوم ملا ده سندرې مه وایه ګناه ده انسان هلاک که چې جنت دې نصیب شي نه وایي هغه په ما ځکه مین دی زړګی زما چې ورته سپین دی زما په خپلو خو یقین دی مور می دعا پلار می امین دی زه د نصیب د بلا څه پروا کومه دا مسله ده او لکه ارمان اوبه شه په زندګۍ خوشحاله مه شه خواږه وختونه دې تراخه شه په ما دې وکړه پتا وشه واړه دې مړه شلوی دې وغواړه خیرونه او یو غزل دی دا نظمنما غزل دی وی تعبیر څه دی ملا جانه ما خوب لیدلی تعبیر څه دی ملا جانه ما خوب لیدلی د انسان وینه شوه ارزانه ما خوب لیدلی ملا پکې کافر دی عقیدې پکې بې سوره ملا پکې کافر دی عقیدې پکې بې سوره هر یو سړی دی بې ایمانه ما خوب لیدلی وی توبه مې د توبه پکې ابس د بوډۍ ټال دی توبه مې د توبه پکې ابس د بوډۍ ټال دی الفاظ غایب شو د قرآنه ما خوب لیدلی او فتنه پکې د هر معیار لوړه مرتبه شوه فتنه پکې د هر معیار نه لوړه مرتبه شوه دجال بهر شو د زندانه ما خوب لیدلی او نارې کړې مهدي د امن لوړه سرچینه ده نارې کړې مهدي د امن لوړه سرچینه ده عیسی راکوز شو د اسمانه ما خوب لیدلی هم ته پکې کافر هم هغه پکې کافر دی هم ته پکې کافر هم هغه پکې کافر دی په ځان یریږه مسلمانه ما خوب لیدلی ډېره مننه ما کړی اعتبار په هر یو تن پردي او خپلو زما په شان پیدا به نشي بل داسې پاګلو او په درد چې د دردمن نشي په غم چې د غمجنو هېڅ فرق نه کړي ستا یاران که شل وي او که سل او که نه او وایي تا ته ګناه نشته ما خپل خسیزي تا ته ګناه نشته ما خپل خسیزي ستا بېروخي ځکه مې ماز غسیزي او ته خو زورور یې چې جانانې خو ما به د خپل عشق مجبوري وسیزي او زه دې په ژوندونې کړم لمبه لمبه زه دې په ژوندونې کړم لمبه لمبه یار که د هندو وي ژوندی نه سیزي او دومره ظلم څوک په خپل مین کوي دومره ظلم څوک په خپل مین کوي خلک په کمزوري باندې زړه سیزي او څه پښتو او څه مینې برباد کړمه او څه مینې برباد کړمه مینه مې لوزونه پښتانه سیزي نور پر یاد افنان بلا د څه کوو خپل شعر په خپله مې اوس خلاصېږي خاوی مینه مرګ دی که ژوندون مرګ دی که ژوندون جوړه شوه په کوم قانون امتحانو د لیلا که د قیس غریب مجنون دا د دوو زړونو سزا ده که د دوو زړونو تړون مینه عشق دی د بلال که د زلیخې جنون د نمرود اور چې شو یخ د الله پاک په یو کون دا ومینه د لوی رب که په اور کې وسکون او ملا بیا در نه کوم سوال کوم
چې ما کوو پرون ما پر 20 کاله ځان وخوړ سر مې پروت وي په زنګون صرف زما مینه و جرم چې تبا کړمه بیلتون دا زما مرضي خو نه وه دا زما مرضي خو نه وه چې پیدا شومه پښتون چې کړو زړه مې رب پیدا او پکې مینه کړه زرغون دا زما پیداوار نه دی سوځم ولې اندرون د دې بې قراره سوال که جواب چا راکړو درون د اپنان زړه کې قرار کړو بیا به یې بولم اپلات